د حج اوقافو ریاست لخوا د قاري کمال الدین ستایل کېدل. د کندوز د حج اوقافو ریاست مسؤلین وایي قاري کمال الدین څه موده وړاندې د کندوز په استازولۍ د هیواد په کچه د قرآن عظیم الشان د غراوي په سیالیو کې ګډون کړی و او په دې سیالیو کې یې 3 مقام خپل کړی چې په همدې موخه د یاد ریاست لخوا وستایل شو. نوموړی قاري به په راتلونکو ورځو کې د افغانستان په استازیتوب له څو برترو قاریانو سره د قرآن عظیم الشان په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د کندوز شیرخان بندر ښارګوټي کې 20,000 جریبه ځمکه غصب شوې. د غصبي ځمکو کمیسیون مسؤلین وایي یاده ځمکه د شیرخان بندر ښارګوټي چهلکپه او چمبسکول سیمو کې د زورواکو لخوا غصب شوې وه او د خلکو په همکارۍ تشخیص کړې ده. د یاد کمیسیون مسؤلین وایي چې دوی ژمن دي یاده ځمکه به ډېر ژر د غاصبینو منګولو څخه راخلاصه کړي. د کندوز برېښنا ریاست لخوا د ښار اړوند پنجشیریانو کلي کې د 100 کیلو واټو ترانسفرمر نصبول. مسؤلین دغه اقدام د دې سیمې اوسیدونکو ته د برېښنا په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کول په ګوته کوي. د اسلامي امارت سیمه ییز حکومت تل هڅه کوي چې د دې ولایت وګړو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د کندوز امنیه قمندانۍ د ارشاد او دعوت مدیریت د یو رسمي سفر په مهال امام صاحب ولسوالۍ ته سفر وکړ او د دې ولسوالۍ له سپین ږیرو قومي مشرانو او ځوانانو سره یې ولیدل. په دې لیدنه کې د خلکو غوښتنې او وړاندیزونه واورېدل شول او د حل ډاډ یې ورکړ. په دشتیارچي ولسوالۍ کې د ORD دفتر لخوا په 10 اړمنو کورنیو څاروي وویشل شول. دغه کورنۍ چې د څارویو مرستې یې ترلاسه کړي خوښ دي او له خیریه بنسټونو څخه د دې ورته نور مرستو غوښتنه کوي. د یادونې وړ ده چې هرې کورنۍ ته 2 پسونه، 1 بوجۍ کونجاړه او ورته نور وسایل ورکړل شوي دي.